سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. نن درته یو داسې اپلیکیشن، یو داسې پروګرام ښایم چې تاسو څرنګه کولی شئ چې خپل انځورونه یا عکسونه مو رنګارنګ جوړ کړئ. ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه باید مخکې ووایم چې زما چینل ځان سره سبسکرايب کړئ او له ملګرو سره شریک کړئ. نو ملګرو د دې اپلیکیشن دپاره به تاسو پلی سټور ته راشئ. پلی سټور ته چې راغلئ ملګرو، دغلته به ولیکئ، ګورئ فوټو لاګ فوټو ایډیټر، ګورئ 2013 باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګورئ دغه اپلیکیشن دی 2013. ملګرو اوس راځو چې څرنګه موږ تاسو دغه عکسونه جوړ کړو. ګورئ دغه راځم، دغه اپلیکیشن ته راځم. دغه ملګرو دلته چې راغلو موږ تاسو دغه سټارټ باندې ځئ، کلیک کوم. دغه سټارټ وخو موږ تاسو ګورئ دلته موضوع ستاسو په موبایل کې چې کوم انځورونه یا عکسونه وي، دغه ټول عکسونه ستاسو راځي او تاسو هر یو عکس غواړئ چې جوړ کړئ، نو همغه عکس انتخاب کړئ. زه دغه عکس انتخابوم. ګورئ ملګرو دلته دغه ګرد ډیزاینونه دي چې کوم ستاسو خوښ وي، نو همغه کولی شئ چې په دغه کې ډیزاین کړئ رنګارنګ. ګورئ زه اوس دغه یو جوړوم. ملګرو که دلته یوه خبره یاد ولرئ، که تاسو غواړئ چې دې سره مطلب لیکل وکئ، ګورئ دغه ټکس به ووهئ. دغه ټکس ته زه راځم، دلته زه اوس لیکم، یو څه لیکم، یعنی افغان لیکم. افغان ملګرو دغلته دغه 3 خطونه دي، مطلب دغه ته سټایلش لیکل وایي، دغه ښایسته خطونه دي. که تاسو غواړئ چې کم رنګ ورکړئ دې خط ته، مطلب تاسو چې څه لیکئ دغه خط ته رنګ ورکړئ. په کم فونټ کې یعنې غواړئ چې دغه کې انتخابوم. بیا ډن باندې موږ تاسو کلیک کوو. ګورئ دغه لیکل راخلو، لاندې راولو، لاندې مو چې راوستلو دغه سیو باندې به تاسو کلیک وکئ. ګورئ دغه سیو باندې زه کلیک کوم. انځور ګورئ جوړیږي. دغه دې انځور یا عکس ما سره په موبایل کې سیو شو، یعنې ګیلرۍ ته خپله لاړ موبایل ته. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې له ملګرو سره یې شریک کړئ. ډېره مننه.